د الشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 227 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی تلك آيات الكتاب المبين تاسین میم دا د مبین یعنی حق کارکون کی کتاب آیاتونه دي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ای محمد خایت په دې غم کې خپل ځان بایلی چې دغه خلک ایمان نه راوړي إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين که مونږ وغواړو نو له اسمانه داسې نښانه نازلولی شو چې د دوی غاړې د هغې په وړاندې ښکته شي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لوري هر نوی نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اوس چې دوی د دروغو نسبت کړی دی ډیر ژر به دوی ته د هغه شي حقیقت له بیلابیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او د رحمت خاوند هم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون دوی ته د هغه وخت قصه واوروه چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي قال رب إني أخاف أن يكذبون موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي ته هارون ته هم رسالت ولېږه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون الله وفرمایل هیڅکله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي یو چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت
أنت من الكافرين. فرعون ویل آیا مونږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وی پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له مونږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل. ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم. له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه یې په پیغمبرانو کې شامل کړم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده، نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي، که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار و. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی، غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي. اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په کارونو کې ماسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران راغونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چیرته مونږ بری وګټو قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون هغو سم د لاسه خپلې رسۍ او همساوي وغورځولې او ویې ویل د فرعون په بخت به همدا مونږ بری موندونکي یو فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون بیا موسی خپله همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې موږ رب العالمین ومان د موسی او هارون رب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته یې کوډې درښودلي دي ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين او موږ هیلهمند یو چې زموږ رب به زموږ ګناهونه وبخي ځکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون مونږ موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان در سره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنې بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یعنې تیار او آماده یو فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل په دې ډول موږ هغوی د هغو له باغونو چینو خزانو او د هغو له ډیرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول فأتبعوهم مشرقين
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نو دوی په لمرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې موږ خو ونیول شو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅکله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مونږ موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر. په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. وأزلفنا ثم الآخرين. همالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په دې پیښه کې یوه نښانه ده، خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه له خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې وه چې د څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغو ځواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ د همدوی په خدمت بوخت یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغو ځواب ورکړ نه بلکې مونږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلی دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراهیم ویل کله هم تاسې په غړېدلو سترګو هغو شیانو ته کتلي چې تاسې او ستاسې مخکنیو پلرونو نیکونو د هغو بندګي کړې ده. زما خو دا ټول دښمنان دي له یو رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدې وروسته ابراهیم دعا وکړه، ای زما ربه ما ته حکم راوښیه او مال صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانی نومیالیتوب را په برخه کړه او ما له نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي را پاڅول شي، کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد، پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي.